دا په جلال آباد ښار کې د استعمال شوو اجناسو هغه بازار دی چې د نور ورځو سربیره پکې د جمعې په ورځ پیره پلور زیات وي. د دغه بازار هټیوال وایي دلته د کور استعمال شوي بېلابېل توکي د بازار څخه په کم قیمت پلوري او خوښ دي چې ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نور دکانونه دلته په ښه ارزان او ښه مناسب هغه باندې بیه باندې لاسته راوړي. دلته به سرو ګړه ښه ده، بازار ښه ده، مخکې نه ښه ده دلته. او په دې کوڅه کې اوس مثال که 22 دکانه دي، د 22 دکانه کې هر یو شاګرد 2 شاګرد لري. دلته داسې ووایه چې ټول 50 کوره 80 کوره د دې کو هغه نه ناپقه جګوي. زه د پاکستان نه کډوال راغلی یم او ماشاءالله خپل وطن ګران افغانستان ته راغلی یم. ډېر خوشحاله یم. ما خو خپل یو روزګار ځان ته روان کړی دی. دا یو جمعه بازار غوندې ځای دی، د پیاده روي ده. موږ دلته خپل کاروبار روان کړی دی او شکر دی ښه برابر یو. د جمعې په ورځ دلته هر قسم لاټ سامانونه هم خرڅېږي. د ویشو والا سامان، خارجي سامانونه هم دلته راوړي دي او ډېر په ارزانه او مناسبه بیه باندې خرڅوو. بل لور ته دغه بازار ته د کور بېلابېلو توکو د اخیستو په موخه راغلي کسان وایي د ښار د نورو هټیو په پرتله په دغه بازار کې توکو بیې ښې دي. د مان نه راغلی یم، دلته یو کالي نه اخلم. د بازار نسبتا دلته جنسونه هم ښه جنسونه دي او ارزانه نرخ باندې هم ارزانه دی، ډېر ارزانه بازار نه ارزانه. هر ټایم موږ دلته راځو، کالي هم په کار یم دلته اخلو. دلته راغلی یم چې دلته پردې واخلم او دې بازار کې هر شیان ترلاسه کولی شو. موږ لکه اوتو شو او بخاریانې شوې، قالینې شوې، پردې شوې، توشکې شوې او همدارنګه بالښتونه او کمپلې او بړستنې. د بازار نه په مناسب بیه دلته موږ ته پیدا کېږي، میلاویږي. د یادونې وړ ده چې په هېواد کې د استعمال شوو توکو پیره پلور تاریخي مخینه لري چې په بېلابېلو ولایتونو کې د استعمال شوو توکو د پیره پلور بازارونه ترسره کېږي.